الا بیا خبر جانان کوي مرما. بالکل نیغ په نیغه ډېر وخت بعد بلکې داسې ویم چې زموږ ډېر زیات لیسنر دي د هغې نه زه واقعي هېر شوی یم او ډېر زیات خفګان کو او بلکې داسې ویم چې ډېر زیات د غوسې نه چې د اوس پروګرام نه اوري. نو د ټولو ډېر زیاته مننه کوم، شکریه ادا کوم. خو واقعي داسې حالات جوړ شوي راته چې په هغې په وجه باندې نه شم راتلی. صابر به م اکثر فون وکړو، د هغې نه علاوه چې عتیق به وکړو، ورسره چې د نور چې کوم ملګري نو هغه ټولو به فونونه وکړل. خو به هر حال FM 93 ریډیو دلبر چې کوم ځای کې زموږ اواز اورېدی شي ټول دویم ډېره زیاته مننه. تھینک یو ویری مچ فار ټیونینګ ان ټو FM 93 ریډیو دلبر. ما د ویلی شي محبوب علي او FM 93 دا شپه چې ده جناب د منګل ورځ ده، د چهارشنبې شپه ده. 091651503 باندې تاسو ټول موږ سره رابطه کولی شئ جناب او ما سره پروګرام کې چې وینو اکثر را سره یو نه یو ملګري داسې وي سټارټ کې به را سره چې بالکل یوازې سولو پروګرام مې کو. بیا چې بیا را سره صابر ملګری شو، هغې نه بعد چې بیا را سره انسټاکر سو روز له پروګرام له راغی، بیا حزب الله راغی، بیا چې بیا یوازې شوم، نن بیا یوازې ما که صابر اوزګار را به شي را سره جناب. بالکل FM 93 ریډیو دلبر زموږ چې کوم ځای کې اواز اورېدی شي ملګرو ته جناب تاسو ټول موږ ته پروګرام کې کال کولی شئ په 091651503 باندې. میسیجز به جناب موږ ته کوئ تاسو په 8881 باندې یعنی کہ 8881 باندې تاسو موبایل کې به رایټ آپشن ته لاړ شئ، هلته به ولیکئ RD93 سپیس به ورکړئ، د هغې نه پس سیدې نو بیا به موږ ته میسیج ولیکئ، موږ ته به راولګئ تاسو په 8881 باندې. ما ته مخکې پروګرام کې ډېر زیات صابره ډېر زیات میسیجونه راتلل. اوس بس خدای دې ټول مالداره کړي، د ګراني راغلې ده ډېر زیات، نو په دې وجه باندې څوک پیکیج هم نه کوي، که انکیس پیکیج وکړو نو پیکیج خو دا میسیجز کېږي. به هر حال نن ټاپک چې څه وي جناب په هغې به م خبرې اترې کوم، او سره چې دی څه بل څه موږ ته ملګري راواچي جناب ګانې وغیره هغه به هم تاسو ته پلی کوم. صابر ته ما یو ګانا یاده کړه د اوس په لار راتلمه او هغه مرمه والا ګانا وه، ډېر مزېداره وه زما په خیال. دا یې واده که نه تور بل میروان کې دا کوم یاد دی راچولې وینب کې مې جوړې دقه دا پلی کومه صحیح دی جناب. ټول ملګرو ته یم چې ټول کال کولی شئ تاسو په 091651503 باندې او دا سټارټ اخلم د دې ګانې نه کې چې اوس راتلم حزب الله راته دا پلی کړه، ډېر مزې وکړل ما ته یار دا وړومبي پروګرام. Stay with us and stick around. الا بیا خبر جانان